هلاکو خان په دور او په زمانه کې داسې وشولو چې د هلاکو خان لور په بغداد کې روانه په یو ځای کې د مسلمانانو یو غټه اجتماع وه په هغې کې یو سپین ږیری کس هغه بیان کو هلاکو خان دی لور د خپل ترجمان نه تپوس وکړو چې دا خلک څه دي او دا سړی څه وی وی دا مسلمانان دي دا د دوی عالم دی او وی دا دوه خبرې کوي یو خبره وی دا خلکو ته دا کوي چې د الله یو ذات دی په دې کائنات کې چې د هغه عمره طاقت او قدرت اړو د چا شته دی نه او دویمه خبره دا کوي چې الله ته په دې مخلوق کې د ټولو نه زیات خوښ د مسلمانان دي هلاکو خان لور وویلې چې ما دې سړي ته لږ ورنږدې کې زه ته یو تپوس او پوښتنه کړو نو چې کله رانږدې شو وی ته رښتیا دا دوه خبرې کې یو دا چې د الله ذات ته طاقت او قدرت ټول د هغه دی ویل او دا زه کوم دویمه خبره وی ته دا کې چې الله رب العزت ته د ټولو نه زیات خوښ په مخلوق کې مسلمانان دي وی او دام ټیک ده خو زما سوال لا دی چې ستاسو دومره د قدرتونو د طاقتونو رب دی او تاسو ورته دومره خوښ نو بیا ستاسو د دې کوپړو نه موږ د مینارونه ولې جوړو بیا موږ په ټوله دنیا کې تاسو ولې غلامان جوړ کړو فتح موږ ته ولې حاصل له هغه عالم ورته په جواب کې ډېر زیات عجیبه د حکمت خبره وکړه تا وی چېرته د ګډو چیلو رمه لیدلې وی آو وی دغه د ګډو د چیلې د رمې سره وی سپی هغه دې لیدلې وی آو وی د دې سپي څه کاري وی دوه ډیوټیانې یو دا چې شرمخ حملاور کیږي نو دی ته شړي او دویمه ډیوټي ذمهداري دا ده چې یو ګډه د دې ریوړ نه وتښتي نو دا سپی ورپسې کې دی راواړی وی څو پورې دا سپی دې ګډې پسې شوي وی څو پورې چې خپل مالک ته راواپس شوي خو د الله په مخلوق کې زمونږ حیثیت داسې دی لکه د مالک ګډې او چیلی او تاسو د الله نافرمانه خلک داسې یې لکه سپي هغه وخته پورې به تاسو په موږ باندې مسلط یې تر څو پورې چې موږ خپل مالک ته نه راواپس شي ټوله دنیا کې کافر نن ولې غالب دی او مسلمان ولی مغلوب دی د دې بزرگ په دې واقعه کې دا راز پروت دی چې مسلمان د خپل مالک نه تښتېدلی دی که خپل مالک ته دا را واپس شو نو د دنیا دا کم سپي چې په دوی باندې مسلط کړی شوي دي دغه نظام به الله پاک ټول ختم کی او دوی به د عزتونو او د سکون زندگی اختیار کی بیا فرمای اذا رأیت الرجل یشتری الخسیس بالنفیس چې ته په دنیا کې یو سړی وینې چې بیکاره سیز اخلي او ښه سیز ورکوي ویبیع العظیم بالحقیر عظیم سیز خرڅوي او حقیر سیز اخلي فعلم انه سفیه علامه ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي بیا پوه شه چې دا بیوقوف او لیونی دی او دا زموږ عقیده او نظریه ده چې ټول د نیکۍ کارونه دا ښه سیزونه دي او ټول د بدۍ کارونه دا بیکاره سیزونه دي نو چې ته نیکي پرېږدې او بدی په خپل زندګۍ کې راولي نو د دې مطلب دا دی چې ته بیوقوف او لیونی او دنیا حقیره ده او د آخرت ټول څیزونه دا عظیم دي نو چې ته حقیري دنیا له ترجیح ورکې او د آخرت عظیم څیزونه پرېږدې نو ته بیا په دې صورت کې ناکام او نامراد بیوقوف پاگل او لیونی دا ډیره د قمقلتوب خبره ده چې یو انسان خالق سره د تعلقاتو جوړولو کوشش نه کوي او د مخلوق د تعلقاتو په ټیک کولو درستولو کې لګي پیغمبر علیه السلام سره تعلقات خپل نه جوړي او د غیرو سره په تعلقات کې لګیا دی د آخرت فکر د په زندګۍ کې نشته او صرف او صرف د دنیا دپاره لګیا دی محنتونه او کوششونه کوي یو بزرګ نه تپوس وکړی شو چې عافیت څه ته ویلی کی عافیت یو اصطلاح ده چې په هغې کې هر قسمه خیر او هر قسمه خوشحالي پکې پرته ده د عافیت به د انسان په زندګۍ کې څنګه راځي نو فرمایل العافیت هي ان یمر علیک اليوم بلا ذم چې عافیت دې ته ویلی کېږي چې تا باندې ورځ تېره شي بغیر د ګناه نه ټوله ورځ کې دې یو ګناه م ونه کړه دا دې د عافیت زندګي تېره کړه څو ګناهونه دې کول نو د عافیت مخالف زندگی دا ستا په ژوند او په زندګۍ کې راتله نو اصلي او حقیقي عافیت کامیابی او نجات د ګناه نه بچ کېدل دی هره ګناه یو مرض دی یو غم دی یو پریشانی ده یو درد دی یو تکلیف دی څومره چې ګناهونه سوا کېږي دا غمونه مصیبتونه او پریشانی دا به سوا کېږي
او څومره چې انسان د ګناهونو نه بچ او محفوظ پاتې کیږي دومره به د انسان د دغه غمونو مصیبتونو او پریشانو نه بچ او محفوظي. الله پاک دې موږ ټولو نه راضي شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.